پاکستان آن تر پکتیکا راورسید او اغزن تار یې بشپړ کړ، خو زموږ او تاسو سیاستوالو په خوبوړي خوب ویده دي او هیڅ اقدام یې د پاکستان په مقابل کې ونه کړ. بس چوپ ناست دي. پاکستان مو ورځ تر بلې پر کرښه دی خوا افغانستان خاوره باندې تیری کوي او پوستې پکې جوړوي. دا چې پکتیکا کې تازه څه شوي دي راځئ چې راپور وګورو. درنو مینوالو او کتونکو السلام علیکم. د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي ویلي چې د تیرو 3 ورځو راپدې خوا پاکستاني پوځیان له ډیورن کرښې راتېر شوي دي او د دې ولایت د ګومل ولسوالۍ په افغان خاوره کې اغزن تار غځولی او نوې پوستې جوړې کړې دي. د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ قومي مشر افضل خان ویلي د راډنګ په سیمه کې پاکستاني ځواکونو افغان خاورې ته رامخته شوي دي. د دوی ځنګلونه او د کرومایټو کان یې هم نیولی دی. د ګومل ولسوالۍ قومي مشر حاجي کپټان څرګنده کړې چې پاکستان تل د دې ولایت د سرحدي ولسوالیو په افغان خاوره کې پوستې او د اغزن تار لګولو هڅې کړې دي، خو افغان حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قلي اردو او د سرحدي لیوا امنیتي مسؤلینو ګومل ولسوالۍ ته سفر وکړ او یا د ساحې له نږدې ولیده. په سویل ختیځ زون کې د سرحدي لیوا قمندان ډګروال محمد ظریف زازی ویلي چې په راډنګ سیمه کې پاکستاني پوځیانو له فرضي کرښې 45 متره افغان خاورې ته رامخته شوي او ډاډ څرګندوي چې یا د موضوع به له سیاسي لارو حل کړي. له پکتیکا ورآخوا په 2 ګاونډیو ولایتونو د پکتیا په ځاځي اریوب او د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې هم پاکستان له فرضي کرښې دې غاړې ته د نویو پوستو او د اغزن تار لګولو هڅې پیل کړي دي چې په ټوله کې د سویل ختیځ زون خلک له امنیتي او دفاعي ځواکونو د مخنیوي په کلکه غوښتنه کوي. درنو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.